بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې فولډر هاید او رن هیډ کړو د CMD او یا رن کمانډ لارې. دې لپاره راځو زه به کمپیوټر اوپن کړم، ای ډرایو ته راځم. دې کې فرضاً دا BCS فولډر زه غواړم چې زه هاید کړم. اول راځو د رن له لارې رایټ کلیک بټن باندې به کلیک کوو. دلته مو لیکو چې ډرایو سپیس پلس H سپیس ای ډرایو ته لاړ شه، کالم ولګوو _ بیا د فولډر نوم BCS فولډر دی، دا به زه هاید اوکې مې کړو. فولډر هاید شو. غواړم چې دلته انهاید وینډوز کې +R سره رن لازم دلته به صرف دغه H دا پلس علامه چې ده دا به ماینس او دا به اوکې کړو. فولډر به زموږ بېرته پیدا شي. غواړم دا فولډر د CMD له لارې هاید کړو، نو رایټ کلیک کوو، کمانډ پرمپ به بند کړو. دلته موږ لیکو CMD کې چې ټرای سپیس پلس H ای ډرایو ته لاړ شه، کالم _ BCS فولډر دا رایټ کړو. نو اوس که چېرته راشو زمونږ هغه BCS فولډر دلته نشته. راځو بېرته دې ځای نه غواړو چې دلته انهاید کړو، نو لیکو چې ټرای سپیس -H ای ډرایو ته کالم _ BCS دا رایټ کړو. اوس که راشو زمونږ بېرته BCS فولډر را پیدا شو.